نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ورته وایي الا اخبرکم باهل النار، زه تاسو ته جهنمیان نه در وښیم؟ صحابه خو دومره مینهوال وه، هغوی ما چې په دې شي پسې ګرځېدل چې موږ څنګه د جهنم نه ځان وژغورو. دوی ورته وایي بلا یا رسول الله، ولې نه راشئ ته خو راوښئ څوک دی؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کل عتل جواز مستکبر، درې کسان، یو هغه سخت مزاجه چې همیشه یې تندي ته غوټې ورکړي، دا ټول کسان ته په یو خشم انداز باندې ګډ وي، یو سخت مزاج لري، دا کس به جهنمي. او جواز، د جواز تفصیل علماو ډېر کړی دي. بعض دا وایي چې ډېر خوراک کول والا، بعض دا وایي چې ډېر مال جمع کول والا، بعض دا وایي چې یا د جواز څخه مراد هغه کس دی چې هغه په تکبر باندې په مځکه کې روان و مستکبر او متکبر، دا درې کسان به اهل النار وي، دا به په جهنم کې اهل نار جهنمیان. نن ما او تا به څه شي تکبر کوم؟ هر ځوان د خپل وسه پورې لږ لږ تکبر کړی دی، لږ لږ تکبر کوم. که ما یو څه واک پیدا کړي، که مې یو څه دنیا پیدا کړل، که مې یو څه پیسې پیدا کړې، که مې یو موټر پیدا کړې، دا موټر کې زما او ستا ناسته څه شته پاري؟ یو وخت چا دا ویله چې الحمدلله خدای ستا په خپل نعمتو دې ونازولم، ښه ځواني دې راکړل، ښه مال او دولت دې راکړي، او ښه موټر او سوارلي دې راکړي. ما او تا چې موټر رانیستی شي، یاره ځم ته راځه یو ښه موټر را پیدا کړه، څه به کوې؟ بله ورځ زما عارف یو موټر رانیولی و، زه غواړم چې د په مقابله کې موټر رانیسم. بیا دغه مخ ته په تیز باندې تېر کړه، دا تکبر دی. د دې کسانو ټکانه وه په جهنم کې. زم یو ښایسته بیټک کوټه ځان ته جوړوم، څه به کوې؟ داسې یو وخت سیال و ناسیال راځي، هغه کسان به وایي دومره پیسې پیدا کړې بیا هم په دې کوټه کې دي. دا کس چې کوم دی دا جهنمي دی، دا جهنمي دی. او که یو کس وایي چې زه موټر رانیسم، الله دنیا را کړې ده، دا د خدای یو نعمت دی، د یو ځای ځان په رسوم، یو غریب مسکین که په مخه رالی هغه راپورته کوم، د یو ځای رسوم، دا نعمت دی، پر دې باندې به الله درته اجر ورکوي. که یو سړی وایي کوټه جوړوم، پیسې په مصرفوم دپاره د دې سبا یو مسافر راځي، سبا یو غریب و مسکین راځي، سبا مې یو قریب راځي د قرابت دپاره، د وسیله رحمي دپاره به دا زما د ناستې ځای دی ته به یې ګوله ډوډۍ ورکوم، دا ثواب دی، پر دې باندې الله اجر ورکوي. انما الاعمال بنیات، هر عمل دی پر نیت باندې دی. د تکبر نیت یې پکښې و، اهل نار یې، جهنمي سولې، دا الله فیصله ده، زه نه وایم که نه. او که دې ښه نیت کې وکړي، ښه نیت کې دې کې وکړي، ولو که دې ښایسته جوړه کړل، ولو که دې زیبا جوړه کړل، ښه پیسې دې په مصرف کړې، خو نیت دې سم دي که لس وارې خلک دې ته ماشاءالله څنګه ښه کوټه جوړ کړې ده. الله تبارک وتعالی تا ته پر خپل نیت باندې اجر ورکوي. نیتونه صفا کړئ، ځوانانو نیتونه صفا کړئ، نیتونه صفا کړئ د خدای دپاره. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاث، دا عجبه روایت دی، دا چې زه کله کله وارم په خدای بیخي سخت پریشان اسم، ډېر سخت پریشان کن روایت دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاث لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولا ینظر الیهم ولهم عذاب علیم. الله 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 اکبر. درې کسان دا دي چې الله به هېڅکله د دې کسان سره خبرې نه کوي. لا یکلمهم الله، د قیامت په ورځ به الله د دې کسان سره خبرې نه کوي. او څه وایي ولا یزکیهم، نه به د دې رهنمایي کوي د خیر و طرف ته الله پاک، ولا ینظر الیهم، نه به خدای دې کسانو ته د رحمت په نظر ګوري. ولهم عذاب علیم، د دې درو کسان لپاره خطرناک عذاب دی، خطرناک عذاب. کم بدبخته دي؟ یو شیخ زان، سپینږیری زناکار، سپینږیری زناکار. محدثین لیکي چې دې څه مطلب څه دی؟ یعنې چې ته سپینږیری سوې، دا په ژړه کې چې سپین وریښته پیدا سي، الله وایي دا زما رحمت دی، زه حیا کوم د دې بنده څخه چې زه درته عذاب ورکوم. چې هلته شهوت کم سي، قدرتي انسان چې سپینږیری سي شهوت یې کم سي، لیکن بیا هم که چیرې په خواهشاتو پسې په نارواو پسې الله تبارک وتعالی به دردناک عذاب ورکړي، هېڅکله به الله دې کس ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. او بل څوک دی؟ وملک کذاب، درواغجن باچا، درواغجن وزیر، درواغجن سرانوال، درواغجن کومندان. الله تبارک وتعالی وایي نه خبرې ورسره کوم، نه د رحمت په نظر ورته ګورم. او الله جل جلاله وایي د دې کسانو دپاره موږ دردناک عذاب تېر کوي. تاسو د معاشرې د نن د دنیا باچاهانو ته وګورئ، بله به در معلوم سي. او دریم کس څه شي دی؟ دریم کس هغه څوک دی، هغه وعایل المستکبر، هغه فقیر چې متکبره فقیر وي، متکبره فقیر. موږ ته یې په پښتو کې مشتل دی، وایي فقر کوي څه شي دی، داسې یو متل سته. هغه د محدثین دې څه وایي؟ هغه متکبره فقیر چې اولادو ته هېڅ نه وي په کور کې،
هېڅ هم نه نه خپله ځي خواري کاږي نه د خدای نه غواړي نه خپله خواري کاږي نه د خدای نه غواړي دغه کس هم الله تبارک وتعالی وایي زه نه د رحمت په نظر ورته ګورم او نه به الله تبارک وتعالی وایي هېڅکله به الله تبارک وتعالی وایي زه دته جهنت نه ورکم او د ده دپاره به عذاب علیم درناک عذاب. اخري یو روایت دی دا یو ډېر درازه موضوع ده خو زه غواړم چې دا موضوع موږ تاسو په عمل کړو په څه شي باندې تکبر کو. تاسو خالي مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله حکیم الامت دی حکیم الامت دی د ټول امت غټ علم تیر سوی دی ډېر غټ مصنف تیر سوی دی. دا وایي د شپې به پر 3 بجې راکښېنستې دا د مسجد او د مدرسې تشناپونه به صفا کول کالي به بدل کړل تشناپونه به صفا کړل برته به ولمېدې بیا به په تهجد باندې ودرېدې. زموږ د اکابرین تواضع دا کوم دی وایي که چا څه تکبر کړي خالي دا وایي چې زما په نس کې څه شی دی که دا د باندې راوځي بیا به خلک ما مجلس ته پرېږدي که نه زما په مثانه کې څه شی دی که دا د باندې راوځي زما کالي په ککڼ سي بیا به خلک ما مجلس ته پرېږدي. زه تکبر په څه شي وکړم که نه زه تکبر په څه شي باندې وکړم نن ما ورته ټول هیر دی خپل په نس کې دننه ګندګي مو یېره د تکبر کوه بل مسلمان ته په انسان په نظر باندې نه ګوره. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا دواړه یو ځای روان پر یو ځای سره ودرېدل. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو حدیث ورته ویلی وایي کله چې عبدالله بن عمر روان سو عبدالله بن عمر رضی الله عنه وژړل یو کس ورباندې رالی ورته ویل ما یبکیک یا ابا عبدالرحمن د عبدالرحمن پلاره ته څه شي ژړې ولې ژاړې څه شي دی څه پېښه ده. وایي ده ویل وایي دغه عمر بن العاص رضی الله عنه ما ته اوس د نبي علیه صلات وسلام یو روایت راوته ویلی کوم وایي دا من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من کبر کبه الله لوجهه فی النار. الله اکبر. که د چا په زړه کې د یوه اژدن د دانې مطابق تکبر رالی غرور او کبر رالی الله جل جلاله بیا پړ مخې جهنم ته غورځي پړ مخې به جهنم ته غورځي په دغه باندې ژاړم. نن زموږ معاشره وګوره تباه ده هر ځوان در خپل حده متکبر دی هر ځوان در خپل حده غرور کوو په څه شي باندې کوې ولې ابدي جهنم ځان ته لازمه یې تا ته 100 روپۍ الله درکړي دي خو نعمت یې شکر ادا کړه ته څومره تکبر کوې ته د چا سره چې سلام اچې یو لاس روغبړ کوې مخ دې ځینې راوړي لقمان حکیم و خپل بچي ته کم نصیحت کوي الله یې په قرآن کې رانقل کوي. د خدای لپاره تکبر مه کوئ تکبر ډېر خطرناک شی دی تکبر ډېر آفت شی دی. دا تکبر په څو شیانو باندې کېږي بعض خلک یې په علم باندې کوي علما یو تکبر یې ځان ته یو رتبه ورکوي. آفت العلم علما لیکي الخیلا د علم آفت چې کوم دی هغه تکبر دی. که په کوم عالم کې تکبر پیدا سو ولاړی تباه او برباد. بعضې په اولاد باندې کې زما خو نو دومرې اولاد دي زه خو عرضه کوم اولاد چې انما اموالکم و اولادکم فتنه دا ستاسو دپاره فتنه د ازمایش دی. بعضې په حسن او جمال باندې کوي بعضې په ښه اواز باندې کوي خو هر څه چې دی بجای د دې چې ته تکبر ورباندې وکړې غرور ورباندې وکړې دا تسلیم که چې دا د خدای تبارک وتعالی یو نعمت دی الله تبارک وتعالی ما ته کړی. من تعظم في نفسه او اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. عجب روایت دی دا وایي که چیرې یو سړی روانو داسې ځان ته وکړم ماشاءالله عجبه غټ سړی من تعظم فی نفسي په خپل ځان کې وکتل ځان دی غټ ورته ښکاره سو چې یاره زه خو نه یو غټ سړی یاره ته یې ماشاءالله ته یې ښه پیسې خدای دې که هر یو دې عزت کړي دا خو نه ته او څه وایي او اختال فی مشیه روان دی دا پښې دی چپې ایښولې په تکبر یې کوي د تکبر په انداز باندې پښې ایښولې. لقي الله د قیامت په ورځ به دا کس د خدای سره په داسې حال کې ملاقات کوي چې خدای به دته قهرمن وي غضبان الله به ورته په غضب کوي. اوه دا ټول موږ مبتلا یو دا موږ په دې ټول مبتلا یو د خدای دپاره ځوانانو ځواني الله درکړی ده عاجزي کې وکړه د سپین ږیري سره کومک وکړه که یو چا د سپین ږیري د لاسه یو بار وکړي چې بابا زه یې سره وړمه الله تبارک وتعالی به دومره اجر ورکړي د قیامت بارونه به الله پر ده باندې وساکي. نن ما او تا سپین ږیري ته په کوم نظر ګور معاشره کې تباهي ده دا سپین ږیري اهانت چې کوو تکبر دی. زوی پلار ته په کوم نظر ګوري ځکه چې زوی ځان ته یو لوټ ایږدي یو رتبه ځان ته ورکوي مه کوئ د خدای لپاره. الله تبارک وتعالی هر کس ته یو نعمت ورکړي خو د دې نعمت شکر که ادا کړې لازیدنکم الله وایي زه در زیاتوم لئن کفرتم ان عذابی لشدید که دې نافرماني وکړل زما عذاب خطرناک عذاب دی.
الله دې موږ تاسو د غرور او تکبر نه وساتي. پروردګار عالم دې مو اصلاح کې ځوانانو د خدای دپاره. کوم یو ځوان ولدي بعض ځوانان دا پیسې دا رقم کښتي دا رقم دا اوس خو ماډرن دی د خدای عجبه وبا دلته رالی. عجبه وبا دا ده چې کم مخکې ګناه وه اوس یې پیشن نوم ورکړي. چې کله به ګناه کېدل خلکو به بد ځینې وړل اوس یې پیشن نوم ورکړي. وایي دا یو پیشن دی. زما ځوان نن روان یې ښځې یې پیسې پورته کړي او ځوان چې کم دی هغه در جلک لاندې پیسې. حدیث کې راځي نبي علیه الصلات وسلام فرمایي د کم ځوان پیسې چې کښته وې یا در پندې سره برابره وې دغه پندې به د قیامت په ورځ د جهنم په اور باندې مسه کېږي. په څه شي باندې کوې چاته شو کوې څه شی کوې ستا نبي څومره ښایسته سنت دی. نبي علیه الصلات وسلام وایي د دغه ځای پورې سنت دي پیسې د دغه پنډۍ پورې نیمه دا رقم راپورته کړه. په دې کې دې ښایست دی که نه په دې کې دې خوشبصورتي ده. که چیرې ښایست نه وای ستا رسول والله که کړی وای که نه. او دا واوري نن سبا چې کوم تحقیقران دي یا ساینسدانان دي هغو تحقیق کړی دي که چیرې د چا دغه پنډۍ پټې وي دا د کینسر په مرض مبتلا کېږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم هر سنت د حکمت نه ډک دی. هر سنت د حکمت نه ډک دی ځکه چې دا وایي هوا غواړي دا لمر غواړي او دا که ګرد عمر پټ دا په خطرناکو مرضو باندې دا سړی مبتلا دی. زموږ اسلام کې ډېر خوند دی. نن زموږ ځوانان د اغیارو سره متاثره دي. د خدای روی دي د اغیارو سره متاثره دي. که شکل وي په هغه صورت که جامې جوړي پیټ جامې جوړي په دا رقم. تاسو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم جامې وګورئ څه رقم. علامه هندیه لیکي صاحب د هندیې وایي هغه جامه اغوندي چې ستاسو په معاشره کې علما اغوندي ربانین علما لستوڼي پراخ. ابو هریره رضی الله عنه په خپل لستوڼي کې ځان سره پښې ګرځول ځکه چې دته ابو هریره وایي. هریره پښې ته وایي کېږي وایي ده ځان سره پښې ګرځول په دا لستوڼي کې به ساتلي دومره لستوڼي. پیسې به دغه رقم پیسې دا رقم اوږدې پیسې غټ پرتوک جوړ کړي او بیا پیسې در دغه لاندې کې در پندو لاندې کې روان وي. دا ټول د جهنم د داخلېدو یو ذریعه ده. ځوانانو الله دې موږ تاسو ته هدایت وکړي. خدای جل جلاله دې مې دا نوی نسل را سنبال کړي. زما ډېره خوا بدېږي همیشه زما خطاب ته دی ځکه چې تاسو د وخت دپاره یو عظیم کارنامه ادا کولی سي ښه کردار ادا کولی سي. د خدای دپاره د خپل نبي سنت مطالعه کړئ. شمایل ترمذي کې ټول د نبي علیه الصلات وسلام هغه عادات او شان د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه بیان سوي دي. پروردګار عالم دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي. د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي